ملګرو شاهد بای راغلی دی د ابها او روان دی وی زما خپل وطن ته نو منګو یو مزه یاره. شاهد بای څنګه چل دی خیر برابرې؟ شکر جی سلام تاسو خیر. څنګه وختونه تیریږي په ابها کې؟ یاره جی وختونه خو شکر الحمدلله ډېر مزیدار تیریږي، خو بس یخني ده او یخني داسې ده چې لکه حد درجې پورې یخني ده، هیټر نه بغیر ګزاره نه کېږي. نه کېږي که نه؟ ها نو د ابها خو ډېر مزیدار موسم دی، هلکه لکه مثال یې د مري دی که نه؟ د مري دی بالکل، بس صرف واوره پکې نه کېږي، نور یخني همغسې ده. اصل کې شاهد بای زه یو خبره بله کومه که نه چې وطن خو هسې خپل وطن دی که نه، خو چې د خپل وطن هغه لږ ډېر څه هم د سړي مخې ته راشي منظر ته راشي نو بیا سړی لږ خفه هم شي. نو اصل کې خفه کېږئ؟ یاره جي دا خو ظاهر خبره ده، دا د انسان فطرت دی چې یو سړي یو ځای کې وخت تېر کړي، یو بچپنۍ تېره کړي، نو هغه ورته بیا ډېر یادېږي. د نورو خلکو په شانتې موږ ته خپل وطن خپلې کوڅې خپل کلي ډېر زیات رایادېږي او یو قسمه اکسایټیشن دی چې کلي ته به واپس کړی دی. او شاید به یو خبره مې بله کوله جي، کله چې هم سړی ناسي که نه نو غواړي چې یا څه موزیک واورم یا شعر واورم، نو څه سره مو ډېر شوق کېږي په دې حواله باندې؟ یاره جي شعرونه هم چې کوم دي نو هغه هم اورو، هغې سره هم شوق دی. سندرې شوې زموږ د پښتنو چې کوم ثقافتي سندرې دي، رباب مانګې وغیره، دا دي بس خوښ دي زموږ. شاید بای ته لاولنې زما میلمه چې د تور غر د مجاهد سیلاب ټي وي کې ته اولنې شخصي چې زما په ټي وي کې میلمه شوې، نو دا راته ووایه چې ملګرو ته به څه ویل غواړي د سیلاب ټي وي باره کې؟ ټول ملګرو ته، یارانو، دوستانو ته ریکویسټ دی چې زموږ مجاهد سیلاب بای چې کوم دی د چا د تعارف محتاج نه دی، انقلابي شاعر دی او د دې ټي وي جوړولو مقصد هم دا دی چې هغه خپل خیالات، خپل اظهار چې کوم دی خپل یارانو دوستانو ته د دې چینل په ذریعه باندې ورولي. نو امید لرم چې تاسو ټول به سبسکرایب هم کې او ملګرو سره به شیر هم وکړئ. مننه جي، مننه ډېره مننه. شاید بای که یو ټپی یا شعر نه جي په دې کې ورته پاتې راشم نو د ټپی یاد د مینوالو نه ورته شعر یاد دی او ناست دی د شاعرانو په محفل کې. خو بیا هم زموږ میلمه دی پاکستان ته روان دی، الله دې د سفر هم په خیر خیریت کې الله دې ته د زړه هغه نیک خواهشات چې څومره دي هغه دې الله پوره کړي، او چې څومره زموږ مسافرونه دي نو ټول دې الله پاک په خپل وطن زموږ د ټولو ثواب وکړي. ملګرو دقه شانتې به کله کله راځم، دا شانتې میلمانه ملګري هغه به انټرویو کوم، ستاسو مخې له به یې راوړم او شعرونه او سندرې به درته هم ویم. نو شاید بای نو بیا خو چې ته څه نه وایې نو بیا به زه یو شعر ووایم. بالکل جي، ارشاد ارشاد. د شعر یو شعر دی چې خپله کډن غاړمه لاړمه اوس راپسې جاړمه بیا به راشم لاړمه اوس راپسې جاړمه بیا به راشم لاړمه او زما قسمت ته وګوره، زما قسمت ته وګوره خپله کډن غاړمه، زما قسمت ته وګوره خپله کډن غاړمه د کور د دروازې پورې، د کور د دروازې پورې ډېره شبه ولاړمه. دا مې ورته وویل چې دا مې ورته وویل زه مجاهد لاړمه، زه مجاهد لاړمه. نو دا خاص کر کې شاهد صاحب لپاره دا ډالۍ و. ډېره مننه کوم د ملګرو د مینوالو چې زما دا ټي وي چینل چې کوم دی سیلاب ټلویزیون یا سیلاب ټي وي چې کوم دی نو دا سبسکرایب کړئ، نور ملګرو ته یې ورسوئ، شیر یې کړئ او زما دا خواست دی تاسو ته که زما سره چې څومره مینوال دي څومره زما ملګري دي دا مې ستاسو لپاره جوړ کړل دی. ما ته د دې شیزونو ضرورت نه و، خو دا د ملګرو نیک خواهشاتو او د ملګرو مینه وه، هغوی دا جوړ کړه ما جوړ کړی دی. ډېره مننه او بیا به ملاوي کړو.